روایات او رواجونه دا هر څه په سین لاو کا روایات او رواجونه دا هر څه په سین لاو کا زه چې دواړه مینه وکړو ما هم ته په سین لاو کا او اسې هم خلک خبر شو اسې هم دواړه بدنام شو اسې هم خلک خبر شو اسې هم دواړه بدنام شو اوس مې ښه په دیدن موړ کا اوس مې ښه په سین لاو کا بیا ووایه دا شعر دا پوره دوه شعرونه ته بیا ووایه دواړه ډېر زبردست دي روایات او رواجونه دا هر څه په سین لاو کا روایات او رواجونه دا هر څه په سین لاو کا او زه چې دواړه مینه وکړو ما هم ته په سین لاو کا اسې هم خلک خبر شو اسې هم دواړه بدنام شو دا مصره بیا ووایه اسې هم خلک خبر شو اسې هم دواړه بدنام شو دونه څونه زبر اوس مې ښه په دیدن موړ کا اوس مې ښه په سین لاو کا یو شعر دی چې ته هم ښه په ما پوهېږې زه هم ښه په تا پوهېږم ته هم ښه په ما پوهېږې زه هم ښه په تا پوهېږم ډېره د مین سړي څه حال وي مین زړه په سین لاو غزل دی چې په کوم ګودر په کوم سنګر باندې بیا ودرېدمه په کوم ګودر په کوم سنګر باندې بیا ودرېدمه د چا د یاد څلي ته لاس په دعا ودرېدمه په کوم ګودر په کوم سنګر باندې بیا ودرېدمه د چا د یاد څلي ته لاس په دعا ودرېدمه او داسې غمونه مې پټ خوري چې د ویلو نه دي داسې غمونه مې پټ خوري چې د ویلو نه دي په داسې حال شم چې بیخي وارخطا ودرېدمه دا ډېر ښه شعر دی هلته به څوک کوي امزولو ته زما خبرې هلته به څوک کوي امزولو ته زما خبرې ستا د وطن په طرف ګورم اشنا ودرېدمه هلته به څوک کوي همزولو ته زما خبرې ستا د وطن په طرف ګورم اشنا ودرېدمه زه خپلو وروڼو د ثواب په نیت وجلی یم زه خپلو وروڼو د ثواب په نیت وجلی یم ما هم شهید کو ځان د خدای په رضا ودرېدمه زه خپلو وروڼو د ثواب په نیت وجلی یم ما هم شهید کو ځان د خدای په رضا ودرېدمه بل شعر دی چې ستا د وجود خوشبو د کوم ښکلي نه وغواړمه ستا د وجود خوشبو د کوم ښکلي نه وغواړمه په ډک بازار کې فکر یوړم تنها ودرېدمه چې په یارانو جمود خور شو په تیارو کې ورک شو چې په یارانو جمود خور شو په تیارو کې ورک شو زه د رڼا په لټون لاړم جدا ودرېدمه ډېر ښه دا بیا ووایه دا هم ښه شعر چې په یارانو جمود خور شو په تیارو کې ورک شو زه د رڼا په لټون لاړم جدا ودرېدمه او طاهره داسې دی چې چلی یم یادونو بېګا طاهره داسې دی چې چلی یم یادونو بېګا کله به ناسته وم او کله به بیا ودرېدم هلکه ته خو ډېر ښه روباني شاعر یې یار په خدای باور طاهر بونیری هسې د بونیریانو په هکله دا خبرې ټولې غلطې دي دا ګوره څومره قابلان خلک نه دی په خپله اوس دغه شعر دی نه دی غزل ده ووایې چې په خدای یقین وکړي چې به هغه د غزل فني او هنري او د مضمون اړخ ته ګورې نو بلا خوند رنګ او مزه پکې ده بلکل دا ډاکټر صاحب لکه خیر دا تاریخ خبره مونږ کوو ورسره لږ به په دغه هم خبره کوو چې زمونږ کتونکي هم ترې خوند واخلي او رنګ هم ترې واخلي طاهر چې دی په هغه دوه شعرونه دي که نه په دې پورې غر کې دغه کور د چا دی خلک وایي ښاپیري پکې اوسي او بل شعر هغه سیال چې د دوه درې ځایه دا خبره خو چې اوس ځان ته خپله وایي چې زمونږ د غره نښترې ریز مریز په دې پورې غر کې دغه کور د چا دی خلک وایي ښاپیري پکې اوسي څه کور په کور نلکې خورې شوې غزل خو هم د جدید شاعري ډېر ښه مثال دی په
چې زمونږ د غره نخترې ریز چا دی خلک وایي خاپیري پکې اوسېږي او د علم د بڼ نخترې ریز مریز سکه مقل بنیري پکې اوسېږي شعر دی نن اوس په دې کې خبره بله ده شعر اورو خو تا په خپل یو شعر کې د کمقلو بنیرو خبره وکړه اوس ګوره دا موږ نه وایو اوس که موږ وي خو بېل یو خبره دی اوس په خپل اعتراف کوي چې څه کمقل بنیري پکې نو یار چې ونه وایي نو خو بیا خو غلطه کوي که نه کمقل شي زمونږ چې څومره موږ خو لږ پسمانده خلک یو که نه لږ نه چې ډېر زیات یو نو تعلیم هم نشته دی او صحیح ده چې اخوند درویزه چې کوم دی نو هغه کتاب پښتو کې دویم کتاب دی بنیر کې لیکلی شوی دی زمونږ په کلو کې لیکلی شوی خو اوس بیا وروستو دا بدقسمتي وه چې کومو خلکو په سواد باندې لیکل کړي دي لکه په بنیر یې لیکل کړي دي نو هغه وایي چې دا په سواد کې تر دې پورې چې هغه وایي چې پیر بابا په سواد کې ولی الله دی تر دې پورې چې هغه خوشحال بابا هم وایي چې په سواد کې دي دوه څیزه یو خفي دی بل جعلي یو مخزن د درویزه دی بل دوتر د شیخ میر په سواد کې دي دوه څیزه که جعلي دي که خفي دي یو خفي دی اصل کې خبره داسې ده دا خو تو اوس هغه کلای دغه ته وړی که نه اخو دغه علاقه چې را که نه نو دا خو په سواد باندې